السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. د الله په فضل سره اولنی فصل خلاص شو، دویم فصل شروع کیږي. په دې فصل کې مستقیم الخط حرکتونه وایو، یو بوده حرکتونه. د دې دپاره چې یو بوده حرکتونه تحلیل او تجزیه کړو یا ورباندې پوه شو، نو یو څو فزیکي مفهومونو سره باید اشنا وو. سکون، حرکت، تغییر مکان، فاصله، سرعت، تیزی، تعجیل. په دې درس کې انشاءالله دغه یو څو مفهومونه زده کوو. اول راځو مخکې له دې چې مستقیم الخط حرکتونو ته راشو، باید اول سکون او حرکت زده کړو. سکون څه ته وایي، حرکت څه ته وایي. که چیرې یو جسم په یو نقطه کې موقعیت لري، ځای یا مکان لري، په ټي یو وخت کې، او د وخت په تېرېدو سره یعنې وخت بدل شو ټي دوه ته، د خپل مکان یا ځای ته تغییر ورکړي، یو بل ځای ته لاړ شي، نو ویل کېږي چې یاد جسم حرکت کړی دی. یعنې که چیرې یو جسم د وخت په تېرېدو سره خپل ځای بدل کړي، ویل کېږي چې یاد جسم څنګه کړی، حرکت یې اجرا کړی دی. برعکس سکون دی، که چیرې یو جسم د وخت په تېرېدو سره خپل ځای یا مکان ته تغییر ورنه کړي، ویل کېږي چې دا څنګه دی، دا جسم ساکن دی. خو دا سکون او حرکت دا نسبی امرونه دي. سکون نسبی امر دی. څنګه؟ د مثال په ډول یو کاسټر دی، په دې کې سوارلي ناسته ده. احمد او محمود دوه ملګري دي سره ناست دي، کاسټر روان دی د خوست نه ځي کابل ته. 10 بجې د احمد د محمود سره په سیټ ناست دی. 10 نیمې شوې، 11 شوې، 12 شوې، احمد د محمود سره څنګه دی، په سیټ ناست دی. یعنې د محمود نظر احمد ته د وخت په تېرېدو سره خپل مکان یا ځای نه دی بدل کړی، په خپل سیټ ور سره ناست دی. ممکن اوږې سره جنګېدلی، خو که چیرې بلال په سړک ولاړ وي، نو د بلال سره سات د وخت په تېرېدو سره دا ټوله کاسټره یو وخت کې یو ځای کې موقعیت لري، بل ځای کې بل وخت په تېرېدو سره موقعیت بدلوي، په سړک روان دی. نو همدغه محمود نظر بلال ته محرک دی، د وخت په تېرېدو سره خپل مکان بدلوي. مندوزي، سید خیل، همداسې سټو، ګردیز. خو همدا محمود د نظر احمد ته د وخت په تېرېدو سره خپل مکان نه بدلوي، څنګ په څنګ ورسره ناست دی. نو دا محمود نظر احمد ته ساکن دی، محمود نظر بلال ته محرک دی. نسبي امر مفهوم او معنا هم دا ده. نو یو جسم مطلق ساکن نشي کېدی. که چېرته موږ ساکن وو، د موږ دا کورونه ساکن ښکاري، خو دا ځمکه په کائناتو کې محرکه ده، حرکت لري. نو نظر نورو ستورو ته د موږ کورونه، د موږ ځمکې یا غرونه دا څنګه دي، محرک دي. نظر موږ ته بیا ساکن دي. دا و سکون او حرکت. کلم چې سکون او حرکت وپېژندو، اوس راځو تغییر مکان او فاصلې ته. تغییر مکان څه ته وایي، فاصله څه ته وایي. د تغییر مکان او د فاصلې ترمنځ توپیر کولو په دپاره باید موږ مسیر وپېژنو. مسیر څه ته وایي. که چیرې
یوه حشره د دې ځای نه حرکت پیل کړي او دا د خپو چاپونه یې ښکاري د مثال په ډول دې ځای ته راورسېده د دې ځای نه حرکت پیل کړی و د ا نقطې نه حرکت پیل و په بي نقطه یې حرکت ودرو نو مسیر څه ته وایي مسیر د هغه نقطو هندسي محل چې جسم ورباندې حرکت اجرا کړی یا توی کړی دې ته مسیر وایي د هغه نقطو هندسي محل چې جسم ورباندې حرکت اجرا کړی وي د هغو نقطو هندسي محل چې جسم ورباندې حرکت اجرا کړی وي مسیر بلل کیږي کلم چې مسیر وپیژندو اوس فاصلې او د تغییر مکان ترمنځ توپیر په اسانۍ سره کولی شئ فاصله څه ته وایي د مسیر اوږدوالي ته که ته متر راواخلې او دا مسیر اندازه کوي 1 متر 2 متره 3 متره 4 5 6 7 8 9 10 11 12 متره که دا دې طرف اندازه ګیري کوي که دې طرف اندازه ګیري کوي مشکل نه لري خو د مسیر اوږدوالی څومره دی 12 متره نو دا 12 متره څه شوه فاصله د مسیر اوږدوالی فاصله بلل کیږي جهت ته اړتیا نه لري که د دې طرف یې اندازه ګیري کوي او که دې طرف یې اندازه کوي فقط اندازه چې دې کړه ټول مفهوم یې رایه کوي نو فاصله فقط مقدار لري عدد او واحد لري سکالري کمیت ته جهت ته اړتیا نه لري انجام او مبدا یادولو ته هم اړتیا نه لري د مسیر اوږدوالی برعکس تغییر مکان دی تغییر مکان د پیل ټکی او د پای ټکی دوی ترمنځ که تار راواخلی ونیسئ دغه لنډترینه فاصله تغییر مکان بلل کیږي اوس دا لنډترینه فاصله یو افهام لري موږ نه پوهېږو چې دا دې ځای نه راغلی دلته او که دې ځای نه راغلی دلته نو دې په خاطر چې دا معلومه شي چې کوم طرف نه حرکت پیل کړی او کوم ځای ته دا حشره لاړه ده نو د انجام طرف له د غشي نښه کیږي او دا غشه موږ ته دا ښایي چې دا جسم دلته راغلی نو جهت ته اړتیا لري د مقدار برسیره د مثال په ډول 1 متر 2 متره 3 متره 3 متره مقدار شو جهت مثبت x شرق چې هر جهت ورته وایي د شرق پر لور نو تغییر مکان کې مسیر ته بیخي اشاره نه کیږي او نه ورته اړتیا شته د اولنۍ نقطې یا د مبدا او د انجام ترمنځ مکان تغییر یا لنډترینه فاصله او جهت لرونکې چې د کومې نقطې نه لاړ دی کومې نقطې ته مبدا او انجام به مشخص کوئ نو تغییر مکان وکتوري کمیت دی فاصله سکالري کمیت دی انشاءالله په دې شکل کې به ښه واضح شوي وي فاصله مسیر ته اړتیا لري مسیر اوږدوالی دی او تغییر مکان د مبدا او د انجام ترمنځ لنډترینه فاصله جهت لرونکې تغییر مکان ته انګلیسي کې ډسپلیسمنټ وایي او فاصلې ته ډسټنس وایي ډسپلیسمنټ وکتوري کمیت دی دا ډسپلیسمنټ دی او دا ډسټنس دی دا سکالر دی او دا څه دی وکتور دی
دې په خاطر چې تغیر مکان او فاصله ښه وپېژنو ځکه سرعت او تیزي د همدوی نه معرفي کیږي. نو یو څو مثالونه تشریح کوم. د مثال په ډول احمد د ا نقطې نه 15 متره د شمال پر لور حرکت کړی. پنځه متره وخت یې نیولی 2 سکنډه. بیا د غرب پر لورې حرکت کړی 15 متره وخت یې نیولی 3 سکنډه. بیا ښکته د جنوب پر لور باندې حرکت کړی 15 متره وخت یې نیولی 15 سکنډه. دلته راغلی. تاسې د احمد فاصله اندازه کړئ. نو د فاصلې او د تغیر مکان دپاره بیل بیل شیانو ته اړتیا ده. فاصله وي موږ به مسیر ته ګورو او مسیر به اندازه کوو. فاصله د مسیر اوږدوالی دی. نو مسیر همدا لیکه ده. داسې راغلی بیا داسې راغلی بیا داسې راغلی. اندازهګیري 15 متره 15 متره دا ده 20 متره 15 متره دا ده بیا 15 نو 25 متره. څو متره فاصله څومره شوه؟ 25 متره. جهت ته اړتیا نه لري که دې طرف اندازهګیري کوي که دې طرفه. خو تغیر مکان کې بیا څه شته ګورو. مبدا انجام. مبدا یې دا ده انجام یې دا دی. نور مسیر ته نه ګورو چې په کوم طریقه داسې راغلی کار طرف راغلی. خو اول دلته و اوس دلته دی. اول دلته و اوس دلته دی. دغه انجام طرف ته شو. څومره بې ځایه شوی دی؟ دا د دې سره مساوي دی. نو 15 متره 15 متره بې ځایه شوی. کوم طرف ته بې ځایه شوی؟ غرب طرف ته. نو غین واحد وکتور چې د غرب طرف جهت را کوي. عدد واحد جهت. عدد واحد مقدار. غین غرب جهت. نو وکتوري کمیت دی او دا بیا جهت ته اړتیا نه لري. فاصله یې 25 متره راغله. تغیر مکان یې 15 متره راغلو. په همدې ترتیب دا مثالونه بیا تیزي او سرعت کې هم لیکمه. نو ځان سره یې پرېږدم. 15 متره 3 سکنډه 15 متره 2 سکنډه 15 متره 15 سکنډه. یو مثال دا شو. بل مثال یو دایروي مسیر دی. شعاع 10 متره ده. ګولایي ده. احمد د دې ځنه په حرکت پیل کوي. راځي داسې دلته درېږي مقابل نقطې کې. تاسې د احمد فاصله او تغیر مکان پیدا کوي. فاصله او تغیر مکان. اول چې فاصله پیدا کوو مستقیما به د موږ نظر مسیر ته اوړي. یعنی مسیر کوم یو دی دې ځنه شروع دی داسې راغلی دلته. متر به راواخلو 1 متر 2 متره 3 4 5 6 400 شو. یا که متر نه وي د فاصلې محیط دی ټوله دایره 2 پای آر ده. دا نیمه دایره ده دې ځای پورې. نو تقسیم 2 2 به 2 سره اختصار شي. پای 3.14 ضرب آر څو دی 10. نو دا شو 1.4 متره. څه شی؟ فاصله. واحد جهت ته اړتیا نه لري. سکالري کمیت دی. که درته ووایي چې تغیر مکان پیدا کا نو تغیر مکان کې بیا موږ مسیر ته نه ګورو. مبدا او انجام ته ګورو. مبدا دا نقطه ده انجام دا نقطه ده. تار چې داسې ونیسئ 15 متره راکوي. نو تغیر مکان دی 15 متره بې ځایه شوی. کله چې 15 متره بې ځایه شوی جهت درنه غواړي. نو جهت کوم طرف ته ده؟ بخښنه غواړم دا مثال دی. نو مبدا او انجام ته یې ګورو. مبدا یې دا ده
انجام یې دا دی اوس د دواړو ترمنځ په هغه څومره د لنډه فاصله 10 متره یوه لسې بل 20 متره کوم طرف ته جهت به حتما ورکوي د منفي ایکس پر لور نو منفي ایکس ته واحد وکتور څه دی منفي آی د دویم مثال شو راځو اوس سرعت او تیزی څه ته وایي سرعت او تیزی که چیرې د ده حرکت د دې ځای نه دې ځای پورې 10 سکنډه نیولي دلته خو وختونه هم تیار لیکلي اوس راځو سرعت او تیزی ته سرعت سپیډ یا تیزی دا د فاصلې او د وخت نسبت ته وایي د فاصلې او د وخت نسبت ته تعریف یې همدا دی پیژندل شوی همداسې دی او ویلاسټي یا سرعت دا وکتوري کمیت دی او دا د تغییر مکان او وخت نسبت ته وایي تیزی د فاصلې او د وخت نسبت څخه عبارت دی ویلاسټي یا سرعت د تغییر مکان او د وخت څخه عبارت دی تغییر مکان وکتور دی وخت سکالر دی وکتور تقسیم سکالر وکتور فاصله سکالر وخت سکالر د سکالرونو تقسیم د سپیډ سکالر دی اوس راځو دې مثالونو کې په دې مثال کې تیزی ګورو نو تیزی ټوله فاصله 15 نو 25 متره فاصله د وخت څومره نیولې 2 سکنډه 3 سکنډه او 10 سکنډه 10 سکنډه دا به شي 2.5 متر بر سکنډ جهت ته اړتیا نه لري په دې دویم مثال کې فاصله څومره ده 1.4 متره وخت څومره نیولې 10 سکنډه دا به شي 3.14 متر بر سکنډ جهت ته اړتیا نه لري خو راځو سرعت ته په دې اولني مثال کې سرعت تغییر مکان څومره دی تغییر مکان 15 متره دی 15 متره کوم لوري ته غرب لوري ته تقسیم وخت څومره نیولې 2 3 او 15 10 سکنډه دا به شي 1.5 متر بر سکنډ د غرب پر لور بې شوی پی ثانیه کې 1.5 متره بې شوی دې مثال ته راځو تغییر مکان څومره د 20 متر منفي آی نو منفي آی تقسیم وخت څومره نیولې 10 سکنډه 0 سره شه اختصاریږي 2 متر بر سکنډ د منفي آی پر لور یا د منفي ایکس په طرف باندې بې ځایه شوی سرعت او تیزی مو پیژندله تیزی د فاصلې او د وخت نسبت دی سرعت د تغییر مکان او د وخت نسبت دی ځینې کتابونو کې وایي چې په مستقیم الخط حرکت کې تغییر مکان او فاصله مساوي دي دا به وګورو چې آیا مساوي دي او که نه په مستقیم الخط حرکت کې کله چې حرکت یو بعدي وي داسې سیده مستقیم لاړ نو بیا فاصله او تغییر مکان څنګه دي خپل منځ کې مساوي دي موږ به تحلیل او تجزیه کو چې آیا مساوي دي او که نه راځم د تحلیل دپاره یو 3 مثالونه یا 4 مثالونه بیانوم ایکس منفي ایکس دغه د وای محور مې صرف د مبدا په خاطر ټاکلی او نور حرکت د ایکس په محور باندې اجرا کیږي 1 2 3 4 5 6 هر یو د متر په واحد باندې عدد مې ولیکو اوس راځم اولنی مثال یو جسم د مبدا نه
په حرکت پیل کوي راځي دې ځای پورې A مبدا ده B انجام دی تاسې فاصله پیدا کوئ څه پیدا کوئ فاصله نو چې کله فاصله ووایي موږ به مسیر ته راځو د مسیر اوږدوالی به اندازه کوو مسیر همدا مستقیمه کرښه ده 1 متر 2 متره 3 متره 4 متره 5 متره نو فاصله یې شوه 5 متره دا هیڅ کله منفي کیږي نه تر دا ګوره دا بي چې دلته راوړي دې باندې منطبق شي صفر به شي خو منفي کیدی نه شي که دې طرف ته یې راواړئ مثلا دویم مثال کې دویمه نقطه د صفر نه حرکت کوي تر منفي 5 پورې اوس به فاصله څومره وي دا د اولې نقطې شوه دا د دویمې نقطې فاصله یې چې یاده کړه موږ به مسیر ته راځو د مسیر اوږدوالی به اندازه کوو 1 متر 2 متره 3 متره 4 متره 5 متره 5 متره ګورئ هیڅ منفي علامه اخیستی نه شي تر صفره پورې کمیدی شي خو د صفر نه ښکته نه شي راتلی برعکس تغیر مکان څه شی دی د A نقطې تغیر مکان کله چې تغیر مکان شو موږ مسیر ته نه ګورو مبدا او انجام ته ګورو مبدا یې صفر ده یعنی د x1 نقطه یې صفر ده x1 مبدا ته وایي د x2 نقطه یې ده 5 x2 معنا انجام نو تغیر مکان به مساوي شي x2 منفي x1 5 منفي 0 5 متر مثبت راغلو دا په دې معنی چې د مثبت x پر لوري باندې دغه جسم 5 متره بې ځایه شوی دلته مفهوم راکوي او مفهوم یې څه دی جهت دی دې ځای کې مفهوم نه لري مثبت به تل وي راځو دویم مثال ته د دویمې نقطې دپاره تغیر مکان x1 نقطه مبدا ده یعنی د پیل نقطه انجام منفي 5 ده نو x2 یا انجام منفي مبدا مساوي کیږي x2 منفي 5 منفي 0 منفي 5 متره اوس دا منفي موږ ته څه راکوي جهت راکوي داسې ویل کیږي چې دا دویمه نقطه 5 متره منفي x پر لور باندې څنګه شوې ده بې ځایه شوې نو دلته معلومیږي چې په مستقیم الخط حرکت کې هم فاصله او تغیر مکان نه دي مساوي هلته نومونه جدا دي مفهومونه جدا دي نو داسې نه شو ویلی چې په دې کې دواړه سره مساوي دي نه آیا مقدار مساوي دی او که نه که ځینې کسان داسې وایي چې په مستقیم الخط حرکت کې د تغیر مکان او د فاصلې مقدار سره مساوي دی دا تر یوه حده پورې صدق کوي خو بیا ممکن مشکل جوړ کړي د مثال په ډول درېیمه یوه نقطه ده د مبدا نه په حرکت پیل وکړو دې ځای پر راغله بیرته تاوه شوه دې ځای پر راغله دلته ودرېده 6 متره راغله بیرته 3 متره واپس لاړو دا جسم درېیم اوس راځو د ده فاصله او تغیر مکان ګورو نو فاصله کله چې د فاصلې نوم شو موږ مسیر ته راځو مسیر اندازه کوو 1 متر 2 متر 3 متر 4 5 6 7 8 9 نو 9 متره فاصله یې توی کړې څو متره 9 که راته ووایي چې تغیر مکان پیدا که نو مبدا او د انجام ترمنځ تفاوت انجام منفي مبدا انجام دی 3 مبدا یا د پیل نقطه 0 3 متر مثبت 3 معنا چې دا د کوم ځای کې چې ولاړو مکان یو 3 متره بې ځایه شوی مثبت x پر لور نو دلته ځواب 3 راغلو دلته 9
که چېرته داسې حرکت اجرا شوی وي چې مخته لاړ او بېرته واپس راغلی مقدار سره نه مساوي کېږي. دغه یو حالت کې مساوي کېږي چې دا مثبت 15 متره او تغیر مکان مثبت 15 متره کېږي. همدا یو حالت کې سره مساوي کېږي، خو هغه هم که چېرته ته تشریح ورکوي نه دي مساوي. فاصله یې 15 متره ده، د مسیر اوږدوالی 15 متره دی او تغیر مکان یې 15 متره بې ځایه شوی دی د مثبت اکس پر لور باندې، د مثبت اکس پر لور باندې. دا سکالر دی، دا وکتور دی، دا ځان سره جهت لري دی نه لري، نو بیا هم نه دي مساوي سره. سکالر او وکتور خپل منځ کې نه مساوي کېږي. سکالري جمع او وکتوري جمع هم تغیر لري، توپیر لري. نو دې نه دا معلومیږي چې تغیر مکان ځان ته شی دی او فاصله ځان ته شی دی. دې حرکتونو مستقیم الخط حرکتونو کې هم باید جهتونه په پام کې ونیول شي. راځو لږ سرعت ته راځو، دې کې غږیږو. د سرعت تعریف شو دلتا ایکس بر دلتا ټي یا انجام منفي مبدا بر د انجام د نقطې وخت د مبدا د نقطې وخت توپیر. دا د سرعت تعریف دی. دا شی په یو بعده کې یا د ایکس په محور باندې حرکتونو دپاره لیکو. که چېرته د وای په محور شي بیا دا نقطې وای وای لیکو. که چېرته دوه بعدي او درې بعدي شي بیا آر آر لیکو. نو دغه تغیر مکان کې چې دا ایکس 2 او ایکس 1 دي دې ته پام وي، دا د انجام مکان دی یا نقطه ده. دا د پیل نقطه یا مکان دی. د دواړو مکانونو ترمنځ تغیر ته تغیر مکان وایي. دې نه مفهوم د انجام نقطه چې دا جسم ور باندې ولاړ دی، د پیل نقطه چې جسم ور مخکې ولاړو، د انجام د نقطې وخت، د پیل د نقطې وخت. که د پیل نقطه سټاپ واچ نه پیل شوی نو هغه بیا صفر کېږي او دا بیا ټایم راځي. راځو سرعت ته. د مثال په ډول دلته د ریس والا ګاډی دی، ریفري دلته ولاړ دی، دا ګاډي سپیډ ګوري. د ریفري نه 19 متره ښي طرف ته یا مثبت ایکس طرف ته لرې واقع دی او تر دې ځای پورې فاصله یې ده 270 متره. څومره ده؟ 270 متره دا نقطه ده د ریفري نه، ځکه اندازهګیري ریفري کوي، د ګاډي والی نه کوي. اوس دغه د ګاډي حرکت به د دې ځای نه دې ځای پورې څومره فاصله وي؟ دلته یعنې دی مبدا یا د پیل ټکی شو ایکس 1 چې هغه د 19 متره او دی د انجام دی چې ګاډی به دې ځای پورې را رسېږي 270 متره. مبدا یې چېرته ده؟ د ریفري سترګې یا د مختصاتو سیستم یې دی مبدا شوه. اوس تغیر مکان به څومره راځي؟ ایکس 2 منفي ایکس 1. دلتا ایکس یا تغیر مکان به مساوي شي د انجام نقطه منفي د پیل نقطه. ایکس 2 270 متره منفي 19 متره، دا به شي 19 258 متره تغیر مکان. اوس که دې وخت څومره نیولی وي یا ټي 1 او ټي 2 څومره وي؟ په دې ځای کې سټاپ واچ کې یا ساعت کې ټي 1 سیکنډ او ټي 2 چې دلته جسم راورسېدو ساعت کې وخت شو 4 سیکنډه. نو د دې ځای نه د ګاډي حرکت به څومره وخت نیولی وي؟ 4 منفي 1 3 سیکنډه. ټي 2 منفي ټي 1 یا دلتا ټي. کله چې دا شیان اندازهګیري کړه یا مشاهده کړه نو اوس راځو سرعت ته. که د چا دا نسبت چې دلته 258
متره یې په 3 سکنډه کې توی کړي. که دا نسبت قیمت د چا زیات راغلو هغه ګاډي سپیډ به زیات وي، زر به رسیږي دلته. یعنی که وخت 2 سکنډه ونیولو هغه زر رسیږي، د انعام لایق کیږي. نو همدغه نسبت یو مفهوم راکوي چې عبارت د څه شي نه دی؟ سرعت نه. علامه مثبت ځکه راغله چې مثبت طرف ته روان دی. که دا ګاډی دې طرف روان شي بیا دا علامه منفي راځي. د سرعت علامه منفي راځي او ویل کېږي چې د منفي ایکس په طرف باندې څنګه و د ګاډي حرکت کولو. بله موضوع په سرعت کې د وخت او د تغییر مکان ترمنځ اړیکه یا ګرافونه دي چې په هغې کې محصل زیاتره مسیر ورکوي چې د ګاډي مسیر کوم یو دی. د مثال په ډول همدغه حرکت څېړو. دا د ایکس محور یې اوس داسې تاسو ته مخامخ رسموم. دا ګاډی چې حرکت کوو د ایکس په محور چې موږ ورته ویو دا یې سرک دی او دا د ټایم منحني ده. اوس راځو په ټي مساوي 0 کې ګاډی په مطالعه نه وه شروع، خو چې کله ټي مساوي 1 سکنډ شو ګاډی حرکت 19 متره و. مثلا دا 10 20 30 40 همداسې راځه 280 280 د 280 19 متره و. یعنی د دې نقطې او د دې نقطې ترمنځ د تقاطع نقطه ده. په ټي مساوي 4 ثانیو کې د ګاډي موقع په ټي مساوي دا د ټایم هغه دی وبخئ دا 1 سکنډ 2 سکنډه 3 سکنډه 4 سکنډه. په اولنۍ ثانیه کې چې دا ګاډی ولاړو 19 متره نو د دواړو د تقاطع نقطه دا شو. په دویمۍ کې به مثلا یوه نقطه یي د ګاډي موقعیت داسې روان دی ګاډی په دویمه ثانیه کې دا نقطه هم یا موقعیت شو د تقاطع نقطه یې دا شو. په څلورمه نقطه کې بیا 270 مثلا دلته راغلو 270 متره لرې شو د تقاطع نقطه یې دا شو. اوس مثلا په دریمه ثانیه کې جسم بدلته شو نو د تقاطع نقطه دا شوه. دا نقطې چې ته خپل منځ کې وصل کې یو ګراف راکوي. محصل غلطیږي چې دا جسم به حرکت داسې توی کړی نه، دا منحني د دې وخت او د تغییر مکان ترمنځ اړیکه ښایي. تغییر مکان همدا سرک ته ده چې موږ ورته د ایکس محور ویلی وو. اوس راځو اولنۍ نقطه مبدا وه، اخرنۍ نقطه انجام. لږ متوجه د دې نقطې او د دې نقطې ترمنځ میل پیدا کوم. شی پیدا کوم میل. د میل پیدا کېدو دپاره دا قایم الزاویه مثلث دی. افقي زله یې T2 منفي T1 ده یا دلتا ټي ده او عمودي زله یې دې ځای کې موقعیت x1 دې ځای پورې او دې ځای پورې x2 یا دا فاصله ده. دې دواړو ترمنځ دا نو دې ځای پورې فاصله به شي x2 منفي x1 یا دلتا x. اوس په دې مثلث کې دا زاویه یا که دې ته امتداد ورکړو دې محور سره زاویه خپل منځ کې مساوي دي. دې زاویې ته یې د میلان زاویه وایي
هندسه کې به مو ویلې وي. او د میلان د میل زاویه ورته وایي. د میل زاویې میلان په تانجن سره پیدا کیږي، یعنی تانجن د میل زاویې مساوي ده د میلان سره، او دا مساوي ده مقابل ضلع پر مجاور ضلع. مقابل ضلع دلتا ایکس یا ایکس 2 منفي ایکس 1 ده، مجاور ضلع ټي 2 منفي ټي 1 ده. ګراف د څه شي دی؟ د ایکس ټي ګراف دی، د تغییر مکان او د وخت ترمنځ ګراف دی. او دا ایکس 2 منفي ایکس 1 ټي 2 منفي ټي 1 د سرعت سره مساوي دی. نو په ایکس ټي ګراف کې دغه د مبدا او د انجام ترمنځ میلان سرعت راکوي، سرعت راکوي. د مبدا دا نه ده، د مبدا اړیکه په وخت کې، مبدا دلته ده. د مبدا او د انجام د نقطو اړیکې کوم میلان چې راکوي هغه موږ ته مساوي ده د سرعت سره. نو په ایکس ټي ګراف کې د مبدا او د انجام ترمنځ چې کوم میلان دی دا د سرعت سره څنګه دی؟ مساوي دی. او دې سرعت ته متوسط سرعت وایي. څه ورته وایي؟ متوسط سرعت. داسې سره ښودل کېږي یا وي ایوریج سره ښودل کېږي. وي ایوریج یا متوسط سرعت. د متوسط سرعت تعریف څه شی دی؟ وي ایوریج دا مساوي کېږي د انجام نه مبدا منفي که او په وخت باندې وویشه. مبدا او د انجام ترمنځ اړیکه. دې مابین کې بیا موږ ته معلومات نه راکوي چې دا ګاډی دې ځای نه تلو یا دا محرک جسم یې دې ځای نه دلته راغلی. دې ځای کې معلومات موږ ته نه راکوي چې دا تیز لاړ دی، سوکه شوی، بیا تیز شوی، څنګه شوي. نو دې په خاطر چې موږ په یوه لحظه کې یا په همدې نقطه کې سرعت په لاس راوړو، په همدې مبدا کې سرعت په لاس راوړو، نو موږ باید شی وکړو، دا د وخت انټروال نه دی، دا راکم کړو. مثلا که وخت 3 ثانیو ته راوړو، دا نقطه دلته راځي، هغه انجام دلته راځي، دا میل راځي. همدا متوسط سرعت دی. خو دلته ټي څنګه شو؟ کوچنی شو. دا هم کوچنی کړو، هماغه متوسط سرعت دی. که چېرته دا دلته ټي نور هم راکم کړو، 2 ثانیې ته یې راوړو دلته، نو د ده انجام به دلته راشي، دا به میل شي. که دا دلته ټي نور هم کوچنی کړو، دې نقطې ته یې راوړو، انجام به دا شي، میل به دا شي. که دا دلته ټي همدې نقطې ته نږدې کړو، میل به د مماس میل شي. میل به څنګه شي؟ د مماس میل به شي. دا شکل دلته بیا رسمومه چې تاسو ته واضح ښکاره شي. داسې شکل و. اول د 2 نقطو میلانو، بیا دا نقطه راکوته، کمېده، دلته راغله میلان، بیا دلته راغله میلان، بیا چې یو بل سره منطبق شو، د مماس میل یې راکړو. څه یې راکړو؟ د مماس میل. او دا د مماس میل مبدا او انجام یو د بل سره نږدې کوي. په یوه لحظه کې په یوه نقطه کې د دې محرک جسم سرعت راکوي. نو دې سرعت ته لحظوي سرعت وایي. ساده وي سره ښودل کېږي. او دا بیا موږ په ریاضیکي شکل دا عملیه څنګه لیکو؟ داسې وایو چې لیمیټ یې اخلو، دلته ټي کوچنی کوو چې 0 ته ورسېږي، او نور همدغه فرمول x2 منفي x1 پر دلته ټي. او دا بیا په ریاضي کې مشتق ته وایي dx بر dt. نو دې ته وایي لحظوي سرعت. کوم سرعت؟ لحظوي سرعت. همدا تشریح بیا په یو مثال کې واضح کوم چې دې نه مقصد څه دی. دغه لیمیټ دلته ټي تقرب کړه 0 ته، dx بر dt یا مشتق بیا به تاسې په مشتق کې ویلی چې مشتق موږ ته د یوې منحني د مماس میل راکوي. دا و لحظوي سرعت او متوسط سرعت. اوس راځو کیدای شي
دا جسم سوکه شوی یا تیز شوی صحیح ده یو بعدي حرکت به وي په یوه مسیر به روان وي مستقیم الخط حرکت به کوي خو د دا تغییر مکان بدلیدل نظر وخت ته کیدای شي تیز او سوکه شي یعنی سرعت هم تعریف کړو چې دا ټایم ریټ of change of position یعنی نظر وخت د مکان بدلیدل عبارت د څه نه دی د سرعت نه دا سرعت موږ ته دا مفهوم راکوي چې دا یو جسم د وخت په تېرېدو سره مثلا دا مارکر دی د وخت په تېرېدو سره خپل مکان څومره تیز تیز بدلوي نو دا د سرعت تعریف شو خو دا د مکان بدلیدل نظر وخت ته کیدای شي څوکۍ کیدای شي تیز شي کیدای شي ولاړې څوکۍ کیدای شي تیز شي څوکۍ تیز شي اوس دا تیزېدل او څوکه کیدل یو بل مفهوم راکوي چې هغه په سرعت کې تغییر یعنی وی دوه منفي وی یو بر دلتا ټي یو بل مفهوم راکوي چې هغې ته وایي اکسلریشن یا تعجیل څه شی تعجیل تعجیل مفهوم څه دی ټایم ریټ of change of velocity نظر وخت د سرعت بدلون عبارت د څه نه دی د تعجیل نه دی یعنی تعجیل موږ ته دا راکوي چې نظر وخت ته څومره متر بر سکنډ سرعت کې تغییر راغلی او دا هم په لحظوي او متوسط پورې ویشل کیږي همدغه مفهوم دی چې متوسط تعجیل دا د اولني سرعت او د اخرني سرعت ترمنځ توپیر منځ کې کار نه لري مثلا دې نقطه کې او انجام کې دلته سرعت څومره دی دلته سرعت څومره دی منځ سره کار نه لري چې دلته څومره دی په څومره وخت کې دا تغییر راغلی متوسط تعجیل دا بیانوي او که بیا یې لیمیټ واخلو موږ ته لحظوي تعجیل راکوي په هغه صورت کې چې دلتا ټي تقرب وکړي صفر ته دلتا وي پر دلتا ټي سره کوم چې سرعت متوسط او لحظوي و تعجیل هم متوسط او لحظوي دی سرعت پر وخت دی نو تعجیل هم یو وکتوري کمیت دی تعجیل هم یو وکتوري کمیت دی راځم د تعجیل تعریف لیکم ا لحظوي دا مساوي کیږي لیمیټ دلتا ټي تقرب کړه صفر ته دلتا وی پر دلتا ټي او دا مساوي کیږي ډي وی بر ډي ټي ډي وی بر ډي ټي په وی ټي ګراف کې وی ټي ګراف کې د مماس میل دی په وی ټي ګراف کې د مماس میل دی که چیرته د وی قیمت کېږدم هلته دا به شي ډي د وی په ځای ډي ایکس بر ډي ټي ډي ټي او دا مساوي کېږي ډي مربع ایکس بر ډي ټي مربع دا ایکس ایکس چې زه لیکم دا ټول څه دي وکتوري کمیتونه دي تغییر مکان دی نو تعجیل د تغییر مکان دویم مشتق دی کتابونو کې وایي د فاصلې دویم مشتق نه د تغییر مکان دویم مشتق دی اوس که دی هغه ته وګورو دا خو هم ثبوت کړه په ایکس ټي ګراف کې کوم ګراف کې ایکس ټي ګراف کې د منحني میل مثلا داسې یو اړیکه ده بیا یې تکراروم چې دا مسیر نه دی د ګاډي د محرک جسم دا مسیر نه دی دا د تغییر مکان او د وخت ترمنځ اړیکه ده داسې بیانوي
په ټي مساوي دومره وخت کې په ټي مساوي 0 سکند کې دا جسم دلته واقع و دلته په ټي مساوي -2 سکند کې -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 سکند 2 سکنډه 3 سکنډه 4 8 سکنډه په ټي مساوي -2 سکنډه کې د جسم موقعیت دلته دی یعنی -2 متره یا د -x پر ځای کې دی په ټي مساوي 0 سکند کې جسم دلته دی په ټي مساوي 1.0 سکند کې جسم دلته راغلی په ټي مساوي 1 سکند کې جسم دلته دی په ټي مساوي 2 سکندو کې جسم دلته دی په ټي مساوي 3 سکندو کې جسم دلته دی په ټي مساوي 4 سکندو کې جسم دلته دی په ټي مساوي 6 سکندو کې جسم دلته دی په ټي مساوي 7 سکندو کې جسم بیرته شاته را روان شوی په ټي مساوي 8 کې 0 ته ځان رسولی او د 8 نه چې وخت جسم ښکته روان دی نو د جسم د مسیر دا یو دی دا د ټي او د تغیر مکان ترمنځ شی ده اړیکه کله چې دا زده شو او بل مخکې وي چې په ایکس ټي ګراف کې د مماس میل مساوي ده د سرعت سره په دې ځای کې د منحني میل څنګه دی مثبت نو کله چې مثبت دی وي مثبت په دې نقطه کې مماس میل زاویه حاده ده زیاته شوې ده نو وي لوی هم دی مقدارا هم دې نه زیات دی په دې نقطه کې د مماس میل د ټي محور سره 0 درجه جوړوي نو مماس میل 0 دی وي هم 0 په دې نقطه کې د مماس میل منفرجه زاویه شوه میل منفي نو سرعت هم منفي په دې ځای کې د مماس میل منفي دی نو سرعت هم منفي په ایکس ټي ګراف کې د مماس میل شی راکوي سرعت راکوي خو په ایکس ټي ګراف کې ا د ایکس دویم مشتق د نظر وخت ده او دا دویم مشتق موږ ته مقاریت او محدبیت راکوي څه راکوي محدبیت او مقاریت که چیرته ډي مربع ایکس بر ډي ټي مربع لوی له 0 و تابع محدبه ده که ډي مربع ایکس بر ډي ټي مربع کوچنی له 0 و تابع مقاره ده او دا خپله څه د تعجیل سره څنګه دی مساوي دی نو راځو په دې هره نقطه کې تعجیل اوس ګورو په دې نقطه کې تابع کوم حالت لري مقاریت لري نو ا لوی له 0 دی دې نقطه کې تابع نه محدبه ده نه مقاره ده بلکې دا ټکی د انعطاف دی انعطاف نقطه هغې ته وایي چې مقاریت محدبیت ته وړي نو په دې ځای کې ا 0 دی په دې ځای کې تابع محدبه ده نو ا کوچنی له 0 دا بیا د انعطاف نقطه د ا مساوي 0 دلته بیا تابع مقاره کېږي ا لوی له 0 نو په ایکس ټي ګراف کې محدبیت او مقاریت د تعجیل علامه راکوي په ایکس ټي ګراف کې د مماس میل موږ ته سرعت راکوي دا و د سرعت او د تعجیل مفهومونه او د ټي او تغییر مکان د سرعت او د تعجیل علامې راته څنګه کړې واضحه کړې الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وایي